موږ به دا نه ردو چې هر انسان ته هر رقم پوښتنې پیدا کېږي د اسلام په باره کې د ژوند په باره کې چون موږ مسلمانان یو موږ خپل ټول ژوند په اسلام باندې تعریف کوو بعضې خلکو سره پوښتنې دي چې ډېر شرمېږي چا سره شریکوی نه شي بعضې خورګان سره پوښتنې دي چې نشي کولی چا سره شریک کړي خپل ځان ساتلی دي بعضې ورونه شبهات لري د اسلام باره کې شک لري د الله سبحانه تعالی د بودن باره کې شک لري بعضونه دي چې مختلفو ادیانو ته معلومات ورکړي دي شکمن دي چې کوم یو دین حق دی حتی دوی مسلمانان دي افغانان دي بعضونه چې بیخي اسلام یې پریښی دی او بیرته بیا کار کوي د اسلام په خلاف باندې داسې بعضې پوښتنې دي چې موږ نشو کولی خلکو سره شریک کړو ځکه چې موږ ته صحیح سړی نه پیدا کېږي یا موږ ډېر مشکلات د اختلافي لرو یو وایي چې یو صحیح دی بل صحیح دی نو کافي خلک مشکلات سره مخامخ دي او پوښتنې لا جواب پاتې دي زمون خپل خلق افغانان راغلی اروپا ته در اروپا اینا سوالات دارن و جوابشان پیدا کردن نمیتونن سوال دارن آیا میتونیم خانه به همراه بانک بخریم آیا میتونیم در جای کار کنیم در شراب خوب فروخته میشه مختلف سوال دارن به این خاطر زه چې کله کابل ته لاړم په 13 جنوري کې نو موږ یو دفتر جوړ کړو نهاد اجتماعي تحقیقاتي اسلامي نو په دې دفتر کې موږ یو پروژه لرو چې کال سنټر په نامه باندې چې نمبر ان شاء الله لاندې لیکم په دې کې موږ الحمدلله عالم لرو چې هلته ناست دی ریسرچران لرو چې په شمول د زما چې تاسو کله خپل پوښتنې موږ ته رالیږئ یا هر څو موږ ته خپل پوښتنه رالیږئ موږ تاسو جوابونه تیارو که د اسلام په هر بخش باندې وي که اسلام او ساینس وي که فقه وي که عقیده وي هر بخش کې وي الحمدلله موږ سره په علما په تماس کې دي او موږ یو عالم لرو همیشه بر ناست دی هلته چې تاسو پوښتنې جواب کړي نو دا زموږ یو پروجیکټ دی دویم پروجیکټ دی چې موږ وکړل چې افغانستان کې ډېر ماشومان موږ تقریبا 2 میلیون کسان د هیروین سره اډیکټډ لرو یعنی هغوی باید ډرګ واخلي تر څو پر ژوندي پاتې شي نو داسې ډېر ماشومان چې سره کې کارونه کول او د تعلیم نه نامحروم وو موږ یو پروژه شروع کړه چې په دنیا کې په یو هر ماشوم دپاره یو کس پیدا کړو الحمدلله اوس پورې موږ 15 ماشومان سپورټ کوو چې یو سپورټران یې اقلا 10 یا 40 ډالر ورکوي او د هغه تعلیم فیس لباس او قرطاسیه ټول سپورټ کیږي پکې بل پروژه چې موږ لرو هغه خلکو دپاره چې هغوی مظلوم دي او کار نه لري یا مثال د یو خور خاوند مړ شوی دی در جامعه ما زیاد شهیدا داریم مردم دست و پای خود دست دادن و ما در اوج هستیم برشان یک سوشل بیزنس جور کنیم یک اجتماعی بیزنس یک بیزنس خرد که اونا بتونن فامیل خود پیش برن و الحمدلله ما اول در جریان هستیم که به برادر عزیز که در هست الحمدلله کافی پول جمع کردیم که بتونیم به یک مغازه خرد نزدیک خانه جور کنیم تا بتونن فامیل خود پیش برن نو من تاسو څه شی ضرورت لرو چې تاسو من دې کار کې سپورټ کوي همیشه خیر به سره شریک کوو اول موږ ته دعا وکوئ تر څو پورې موږ الله سبحانه تعالی په همدې کار کې پاتې کړي او موږ نه استفاده واخلي د خپل دین دپاره دویم تاسو کولی شئ چې موږ سره مالي مرسته هم وکوئ تر څو پورې موږ خپل کارونه نور هم زیات کړو ډېر خلک سره کومکونه وکړو او ډېر علما هایر کړو او ډېر ریسرچران هایر کړو دریم تاسو کولی شئ چې یو ماشوم په افغانستان کې وخلی او زړه ته نږدې کړي او د میاشتې سپورټ کوي موږ دفتر هر معلومات تاسو ماشوم برک درکې هر میاشت کې تاسو رپورټ هم لیږي چې موږ د ماشوم پر څه کړي دي د ماشوم نمبر به هم لري چې خپل سره خبرې وکوي او تاسو ته به زنګ هم وایي د اختر مبارکی دپاره شما میتونین که ما را سپورت کنین به اسباب خریدن ما لپتاپ کامرا میز چوکی نیاز داریم اگر شما کدام از این اسباب دارین در افغانستان میتونین ما استفاده میکنیم و انشاءالله هر رقم که شما سپورت کردن میتونین ما رو سپورت کنین اگر خودت ریسرچر هستی یا ویدیو ادیتر هستی فوتوگرافر یا رایتر هر چیزی که هستی انشاءالله میتونیم ما تماس بگیری تا بتونیم ما یک جا کار کنیم انشاءالله دا ویډیو هم چې خلکو سره شریک کړئ او که څوک هر اسلامي پوښتنه لري په هر بخش کې لري کولی شي زموږ لاندې وایبر ایمو او واتساپ شمارې ته تماس ونیسي او یا موږ ته ایمیل وکړي نو انشاءالله موږ به خوشحاله یو چې ستاسو جواب درکړو موږ په دعاګانو کې مه هېروئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته